لره ناصحون. یعنی غوښتنه دا طریقه ولا چې موږ سره یوسف علیه السلام ولېږه، موږ چې میږي څرو دی به هم را سره څروي. ارسله معنا ویلېږه غد سبا ته له موږ سره یرتع دی به مو څریږي، ویلعب لوبې به وکړي، وانا له لحافظون موږ د لره لحافظونه نګهبانان یو د ده ساتنه به وکړو. قال یعقوب ورته ویلې علیه السلام انی زه چې یم لیحزنني ما غمجن کوي ان تذهبوا به چې تاسې دی بوځئ، یعنی چې تاسې ما نه بوځئ زه غمجن کېږم، ځکه د ده سره د ده له ما سره هر وخت اوسېدل والی د ما د زړه اطمینان راولي. واخاف زه ډارېږم ان یأکله الذئب چې وینه خوري لیوه، وانتم عنه غافلون تاسې به ترې غافل یئ، دی کشر ده داسې نه یي چې لیوه یې درنه وخوري. طالبانو له دې نه مخکې یعقوب علیه السلام خوب لیدلی و چې د یو غره په سر یوسف ولاړ وي، او نه یعقوب علیه السلام د غره په سر ولاړ وي او یوسف علیه السلام د دشتې په منځ کې وي، لس لیوان راسي او ویش کوي ویې خوري. نو د طالبانو دا خوب ته داسې خوند یې نه ورکو چې باید ورسره لاړ نه سي، ځکه طالبانو دلته بعضې علامې موجودېدلې الله طرف نه ورته. قالوا لئن اکله الذئب دوی ورته ویلې که دی وخوړلي و، ونحن عصبة مونږ یو یوه ډله، انا اذا لخاسرون مونږ به یو نقصان من. فلما ذهبوا به کله چې بوت دی، واجمعوا عزم قصد د تصمیم قصد وکړه، واجمعوا قصد وکړه ان یجعلوه چې وایي چوي فی غیابة الجب په تیار کیو د څاکې، واوحینا الیه مونږ وحی وکړه دته، لتنبئنهم بامرهم اے د یوسفه مغمجن کېږه. دې طالبانو د یوسف علیه السلام ورونو دی ځان سره بوت، کله چې روان ته طالبانو رمای روانه کړله نو یعقوب علیه السلام هم ورپسې ووته، نو لږ مخته لاړو طالبانو، نو دی خو سپین ږیری و تلی نه سو ورسره، نو دا ورونو له د یوسف علیه السلام سره ډېره مینه کوله چې نن یې روان کړي وو، نو ده داسې ورته کتل 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 چې تېر پناه سو بېرته دی را روان سو ترې، نو چې پلار نه یې پناه سو نو هغوی بس بیا چلند هم ورسره بد کړ. رښتیا وي چې روان کړي وو، یعقوب علیه السلام ورونو ډېر داسې مینه ورسره کوله. یعقوب علیه السلام ورته ویلې چې ورونه دې خو وینې چې مینه در سره کوي، وایي و پلاره وینه مې چې مینه را سره کوي، خو چې لږ تېر نه اخوا ته سو طالبانو زه دی خو کشر و، د یوه ورور به ووهه، چې وبه یې وهه ورته غوسه به یې وکړله، نو ده به داسې یو بل ورور ته مینه وروړله، هغه ته به یې ورمنډه کړه چې د ده نه مې دی خلاص کړي، نو هغه ته به چې ورغی نو هغه به تر ده نه بد چلند ورسره و. دی پوه سو چې تر اوسه دومره مینه اوس داسې یو حالت پیدا سو چې کوم ورونو کې چې د ده سره به یې مینه کوله په کور کې، دا یو به چې وهه بل ته به ورغی، یعنې هغه ته به یو قسم پناه او مظلومیت ورولو، هغه به له ده سره بد چلند و. نو پوه سو لکه چې ښکار شولې، دا یو غږ یې وکړه وایي چې یا ابتاه ما اسرع ما نسوا عهدک وضیعوا وصیتک، ولې داسې زر دوی د تا وصیت ویر کړ، تا سره چې عهد کړي و هغه یې ویر کړ. دې څاه کې چې واچو طالبانو نو وی په زړه باندې سو زړلي هلته، نو د ورونو کې یو ورور د څاه ته غږ ور وکړ، چې غږ یې ور وکړ ده فکر وکړ چې لکه چې زړه یې راته وخوږي د بېرته مې له څاه نه باسي، دم جواب ورکړ، له پاسې وي تیږه پرې واچوله، بل ورور یې اراده درلودله چې تیږه پرې واچوي مړي کړي، یهودا ورته ویلي د ده یو ورور یهودا نومېد، ده ورته ویلي چې نه پرې وای نه چوي. هلته د ده سره دی چې کله دې جنه تله د حضرت ابراهیم علیه السلام کمیس هم د ده سره و، هغه چې کله نمرود اور کې اچولی و د اسمان نه الله داسې یو نازک کمیس ورته راوړی و چې هغه بیا د حضرت یعقوب علیه السلام ته په میراث پاتې و د ابراهیم علیه السلام نه. نو بیخي طالبانو ډېره ښه کیسه ده چې ختمه سي بیا تاسې د دنیا باندې فکر وکړئ، قسم ده نه به دنیا خوند درکړي
نه به باچایي خوند درکړي طالبانو، نه به موټر خوند درکړي. یعنې زه قسم په الله باندې طالبانو چې اوس زه د انسانانو نه څنګه کېدلی شوی طالبانو او د خلکو د مظلومانو یو څه مظلومیت خلاصولی شم، یعنې قسم د الله طالبانو چې دا ډېر خوند راکوي چې زه یم او کتاب وي او رب العالمین وي، هېڅ چا سره هم تعلق ونه کړم، خو اوس مجبور شوی یم طالبان نه کېږي. یعنې سړی چې ځان سره فکر وکړي د دنیا دغه حالت دی. نو کله چې کمیس دی چې تله هغه یې دته غاړه کې ورچولی و، وړکۍ تعویض غوندې ورته کړي، نو چې هلته دی څا کې وغورځو نو هغه یې راواخیست طالبانو په غاړه د یوسف علیه السلام کې اچولی و، یوسف علیه السلام یې چې څا کې واچو نو هغه ده راواخیست، هغه یې واغوست، هغه کمیز د حضرت یوسف علیه السلام واغوست. وی څا کې چې دی و طالبانو یو خو روح الماني دلته دعا نقل کړې وي، جبریل علیه السلام راغی وی ورته ویلې چې چا دلته اچولی؟ وی ورونو مې. وی ولې اچولی؟ څه جرم دی؟ وی جرم مې دا و چې پلار مې مینه را سره کوله او ورونو دا نه لورېدله. ښې ډېره عجیبه دنیا ده طالبانو که نه؟ پلار مینه کوي ورور ته خوند نه ورکوي، مړ کوي. وی اراده لري چې بېرته له څا نه وځي. وی دته جبریل علیه السلام ویلي چې غواړي چې بیرته وځي له دې څا نه. وی ده ورته ویلي چې دا به د یعقوب علیه السلام الله نه وغواړو چې هغه څه وکړي. بیا یې وایي دعا وکړه نو خو د الله تقدیر و طالبانو چې راتلونکي نسلونو ته یوه کیسه پرېږدي الله. کنې سړی زړه کې وایي خو ولې جبریل بیرته راونه ویستی، ولې اوس چې قافلې راویسته دی کور ته لا نړو. نو بس دا طالبانو الله هغه خپله هغه پوره کوله چې دنیا ته انسانانو ته د دنیا هغه وروښیي چې په دنیا زړونه ونه تړئ.